بحث مو په دې و چې انسان د ټایلر لږ تر لږه د ټایلر د تعریف پر اساس انسان د فرهنګ خالق دی، یعنی تولیدونکی دی، او په عین حال کې د فرهنګ په واسطه د خپل انسان هم بدلیږي. دا د ماقبل تاریخ تر ننه پورې دا همداسې ده. ټایلر په دې بحث کې تر یو اندازې پورې د فرهنګ دغه د انسان ته د فرهنګ لخوا د هویت ورکونې مسلې ته هم راګرځي. فرهنګ څنګه رامنځته شو دا مسله ده. په دې کې ټایلر که څه هم د انتروپولوژیست دی، د انګلستان انتروپولوژیست دی، او په د ایډیولوژیکي لحاظه لیبرال فکر لري. دا په 80مو کلونو کې د 1880مو کلونو کې دا بحث کوي. که په پاوی په دې کلونو کې مارکس هم د انتقادي یعنی مارکسیستي تیوري یو بنسټ کېښوده چې په حقیقي لحاظ د فرهنګي انتروپولوژي سره یو څه ناڅه ټکر درلوده. ټایلر تر یو اندازې پورې د مارکس نه دغه د تاریخي مټریالیزم د بهیر کانسپټ قرض کوي او د فرهنګ د تعریف لپاره ترې استفاده کوي. ټایلر وایي چې انسانان مخکې له دې چې د کرنې پیړۍ ته یا د کرنې دورې ته راشي، یعنی د کرنې په برخه کې دوی سټل شي، انسانانو په هغې وخت کې د ښکار په واسطه باندې ژوند کول چې ښکار به کېده او بالاخره دوی سیار وټول. د ټایلر په اصطلاح باندې انسانان مخکې له دې چې کرنه کشف کړي، یعنی تخم کشف کړي چې په ځمکه کې خښ کړي، مخکې له دې نه تاسو پوهېږئ د انساني ټولنه په دې باندې دغه وه چې د ښکار په واسطه باندې به دې دغه کول، امرار معاش به یې کوله، ډله به راټولېده او بعد یو ښکار به یې کولو، بعد د هغې نه به یې خوړل، تر هغې پورې چې تخم کشف شو. البته دا تاریخ نشي کولی دې ته تاریخ تعین کړي چې په دغه کال ممکن شاوخوا د میلاد نه مخکې 10,000 کاله یا تر 15,000 کالو پورې دغه تاریخي بهیر ورته دغه وي په نظر کې ونیسو. اما د تاریخ لحاظه دا نشو دغه کولی، البته کولی شو دا زموږ موضوع نه ده. نو د کومه ورځې چې انسان کرنه کشف کړې ده، تخم یې کشف کړی دی او هغه یې په ځمکه کې خښ کړی دی، انسان ژوند یو خو ټولنیز شوی، یعنی د یو بل سره د همکارۍ ضرورت ایجاد شوی، او دویم دا چې انسان د کوچني ژوند نه چې دا د ښکار لپاره و، همیشه په حرکت کې و، د دې نه یو ځای کې د اوسېدو هغه مفهوم رامنځته شوی دی، ټولنې رامنځته شوي. په حقیقت کې د انسانانو ټولنه ورته نشو ویلی، مدرنه کلمه ده، د انسانانو هغه ګروپونه د ټولنیز ژوند لپاره رامنځته شوي دي. تر دې وخته پورې د فرهنګ د پیدایښت مسله هم همدې ته ګرځي. په ټوله کې انسانانو د غنمو د تولید د بهیر د ساتنې تر بهیره پورې هغه څه چې د تجربې له لارې زده کړي، یو بل ته انتقال کړي او د غنمو د خاوندانو په توګه پیژندل کېږي، یعنی هویت ورکول کېږي، دغه خپله د فرهنګ ابتدایي هغه مراحل و چې رامنځته شو. او دغه ټولې پروسې ته که دا د خیشاوه ده، که دا د ساتنه ده، که دا د سرپناه جوړول دي، د دغې معنوي اړخ ته فرهنګ ویل کېږي. فرهنګي انتروپولوژي یا کلچر انتروپولوژي چې ولسمشر غني هم دغه دی، یو متخصص دی، دغه بدنامي کلتوري انتروپولوژي ته یا فرهنګي انتروپولوژي ته هم ورپه پاتې ده، او ډېره زیاته، یعنی دا بدنامي تر دې اندازې پورې پاتې ده چې اوسنی تاریخ پرې شرمېږي تر دې اندازې پورې. علت یې دا و چې کله دغه انتروپولوژي علم، خصوصا د فرهنګي انتروپولوژي چې د دوی د ژوند د کړو حساسیتونو، عبادتونو، د یو بل سره د اړیکو، د خفګان، د ویرې، د توقعاتو، د امیدونو مطالعه کېدله، دې حد ته ورسول چې دغه انسانان خصوصا په افریقا کې یا په نورو ځایونو چې اوسېدل، دا د اروپایي انسان سره د دوی په تفاوت باندې هم، یعنی د دوی غیر انساني بودن باندې پرېکړه وشوه چې د اروپایي انسان سره د دوی فرق دی، د سپین پوستي انسان سره. ما یو شی یادش کړی دی، په 19مې پیړۍ په پای کې او 20مې پیړۍ په سر کې حتی په غربي اروپا کې د انسانانو باغوحشونه جوړ شوي، یعنی ژوبڼ جوړ شوی چې په هغې کې به د افریقا نه ځینې انسانان راوړل شوي دي، د استرالیا نه راوړل شوي، ابورجینانو د استرالیا او نیوزیلند د پاپیا او نیو ګینې د خلکو نه ځینې انسانان راوړل شوي،
د امریکا د سرخپوستانو نه ځینې انسانان راوړل شوي لکه نن چې دلته باغوش ګورو دغسې دوی کې ځای په ځای شوي دي او د دې لپاره او بیا ټکټ اخیستل کېږي او د اروپایي سپین انسان او د دوی ترمنځ چې دوی ته دغه پریمیټیو کلچر مسله یعنی پریمیټیو ابتدایي معنا ورکوي پریمیټیو هیومن یعنی د ابتدایي انسان نه دی انسان اروپایي سپین پوسته انسان دی دوی ابتدایي انسانان یعنی د حیوان او د انسان ترمنځ یو نوی اړخ یا یو نوی برخه د ابتدایي انسانانو د لپاره به دغه کېده ژوبڼونه وو نندارتونونه به وو دوی به راوړل کېده د تقریبا 50-60 کاله هملته ماشومان پیدا کېدل هملته لویېدل کېږي تاسو په دغه کې وګورئ یعنی که د هیومن زو په نامه باندې تاسو ګوګل کې سرچ کړئ عکسونه به تاسو وګورئ چې دوی رامنځته څنګه یې تکامل کړی دی تر ټولو مشهورې ما په دې اړه یو وخت کې یو څه ناڅه څېړنه هم کوله دا په جرمني کې د جرمن ایتنوګرافیک موزیم په نامه باندې یو موزیم نه و اصلا همداسې یو نندارتون و باغوش و د انسانانو البته تر ټولو مشهور یې دا و د دغه انسانان چې په 1880 کلونو کې راوړل شي او د 1910 کلونو پورې چې لومړی جهاني جنګ پای ته رسېدل دویم جهاني جنګ په سر کې و هټلر دغه بند کړ هټلر دا موزیمونه بند کړ البته د دې لپاره نه چې دا غیر انساني دی د دې لپاره چې هټلر د مکمل انسان سپین پوستي آریایي انسان په تیورۍ باندې باور لرل او دوی انسانان نه وو یعنی د دغه انسانانو دغه کورنۍ چې د تشکیل شوی وي ممکن شاوخوا 10,000 کسان یوازې په جرمني کې وو او هټلر دغه ټول یو سر نه مخکې له دې چې دی په د هولوکاست مسله رامنځته شي د یهودانو په مقابل کې دغه ټول یې نسل کشي د دې وکړه د ټول د منځه لاړل بنان کلتوري انتروپولوژي یا فرهنګي انتروپولوژي تر دې اندازې پورې دا مسله بدنامه وه بل بحث د بحث دویم اړخ فرهنګ ته د انتقادي تیوریو پام شو لومړي ځل لپاره د مارکسیستي تیوریو پام شو یو مهم کس د درې کسان ما یاداشت کړي دي یو مهم کس انټونیو ګرامشي په نامه یو څوک دی دی ایټالوي مارکسیست دی مارکسیست تیوریسن دی په عین حال کې د ایټالیا د کمونیست ګوند مشر و د اولې نړیوالې جګړه چې پای ته ورسېده د دوه نړیوالو جګړو په منځ کې دا کس دغه شوی د دې پوښتنه دا وه چې لومړۍ نړیواله جګړه چې پای ته ورسېده د ټولې نړۍ خصوصا د مارکس د تیورۍ په اساس باندې د ټولو تمه دا وه چې انقلاب به رامنځته کېږي مارکس چون جګړه د پخواني شوروي اتحاد لا نو رامنځته شوی پخواني شوروي اتحاد چې کله رامنځته شو د دې د لویوالي په اساس باندې جګړه به د منځه ځي او څه شي چې مارکس پیشبیني کړې وه په خپل دغې کې چې کارګران او کارګره طبقه به اقتدار لاسته راوړي دغه پیشبیني مارکس کړې وه د دې لپاره اما نړیواله جګړه چې پای ته ورسېده د مارکس د پیشبینۍ برعکس بیا هم قدرت د همدې کسانو ترمنځ د کپیټالیستانو ترمنځ تقسیم شو کوم چې یو بل منځ کې جنګ کړی و د ګرامشي لپاره دا پوښتنه وه ولې مارکس ولې کوم ځای کې غلطي کړې چې قدرت کارګر طبقې ته ونه سپارل شو د ګرامشي د حرکت نقطه همدې ځای نه پیل کېږي مارکس خو هغه په کلاسیکه معنا باندې د روبینا او زیربینا مسله مطرح کړې وه چې اقتصاد د چا په لاس کې زیربینا اقتصادي اړیکې د تولید اړیکې د چا په لاس کې قدرت هم د هغې په لاس کې دی په دې باندې ولاړو سره د دې چې کارګرانو خصوصا د روسیې د کارګري ګوند انقلاب یعنی د اکتوبر انقلاب د ټولو هغه د تولید د آلاتو کنټرول په خپله غاړه کارګرانو په لاس کې واخیسته اما په اروپا کې دا مسله ونه شوه ګرامشي وایي چې یوازې اقتصاد د قدرت د ترلاسه کولو لپاره یا د قدرت د دوام لپاره کافي نه دی دی یو نوی اصطلاح رامنځته کړه هغه دا ویل چې یو شی دی د هجمونۍ په نامه باندې هجموني ورته وایي هجموني هغه شی دی چې قدرت نه پرېږدي چې د کارګر طبقې لاس ته ولېږي قدرت څه خل کار کوي دی ګرامشي بیانوي دوه ډوله دی چې قدرت یا اقتدار انسانان کنټرولوي یو د زور د لارې په دې معنی چې دولت دی که دولت په نظر کې ونیسو دولت اردو لري پولیس لري قوانین لري د مالیه لري د دوی په واسطه باندې که تاسو سر جګ کوئ ځپیم
خو دا کافي نه و ځکه په لومړۍ نړیواله جګړه کې دا مسله دغه شوه خلک پسې راپورته شو. د ګرامشي بل مهم فاکتور چې د زور سره یعنی د جبر سره یو ځای کېږي او هغه د انسانانو د ایل کولو لپاره د کنټرول لپاره زیات مهم و هغه رضا ده. یعنی د رضا د تولید مسله ده. یعنی ته په خپله خوښه اقتدار ته سر ښکته کړي چې زه تا ته تابع یم. دا ولې داسې کېده؟ ګرامشي وایي چې فرهنګي هجموني البته نور برخې هم لري هجموني ډېره پراخه اصطلاح ده. زه صرف په فرهنګي هجمونۍ باندې غږېږم. ګرامشي وایي چې د زور قوانونو مالیې اردو او پولیس ترڅنګ یو بل شی چې هغه انسانان دې ته مجبوره په خپله مجبوره شي د اقتدار ته سر ښکته کړي هغه فرهنګي هجموني ده. فرهنګ دی په حقیقت کې. فرهنګ څه خل کولی شي چې انسانان دغه کړي ایل کړي یا کنټرول کړي دولت ته سر پرې ټیټ کړي. مثلا دی وایي اول د کورنۍ نه شروع کېږي. کورنۍ کې تا ته وایي چې ته مشر احترام کوي. مشر دغه مشروالی د رئیس جمهور پورې دا رسېږي دا مسله. دویم ښوونځي کې هم تاسو ته داسې 12 کاله ولې 12 کاله تعلیم دی؟ 12 کاله دې لپاره تعلیم د ټوله نړۍ کې سټنډرډ دی. د دې لپاره نه دی چې یو څوک شی زده کړي. د دې لپاره دی چې خپله د سیستم په وړاندې دغه انسانان چې دي دوی څنګه د تعظیم سر ښکته کړي دغه چل ورته زده کوي. ځکه که بل څوک دغه تعلیم کې نه وي اخیستی هغه په مدنیت باندې نه پوهېږي مدني ټولنې باندې نه پوهېږي په اقتصاد په قوانینو باندې نه پوهېږي په هېڅ شي باندې نه پوهېږي هغه نه غواړي چې دولت ته سر ښکته کړي ځکه آزاد خویه مخته شوی. اما دغه تعلیم د دې دغه کېږي باعث کېږي چې انسانان داسې وروزل شي چې په هیڅ وجه اقتدار ته قدرت ته دولت ته د سر ټیټولو د سرجیګولو دغه ونه لري جرأت ونه لري. په مجرد د دې چې هغه کسانو چې جرأت پیدا کړ بیا اردو پولیس او دوی شته چې دوی سره دغه کوي. نو ګرامشي وایي چې دغه ټوله پروسه د فرهنګي هجمونۍ یو دغه دی یو اړخ دی چې انسانان مجبور کړي دي چې خلک رامنځته کړي. ځکه کپیټالیستو هیوادونو کې په تعلیم باندې ډېر زیات توجه کېږي. حتما باید هر څوک مکتب وایي یا مثلا باید منظم وي درس باید وایي. مثلا ګرامشي زه نه غواړم چې په دیني مسایلو داخل شم. ګرامشي په کلیسا باندې ډېر زیات انتقاد لري. وایي کلیسا د دې یعنی دین په ټوله کې دین د دې باعث شوی دی چې انسانان کلیسا د دې باعث شوی دی انسانان د قدرت ته د سر ټیټولو دغه رامنځته کړي قدرت ته سر ټیټ کړي. ځکه کلیسا د خپل د قدرت د پاس سره اړیکې لري. د دوی اړیکې یو بل سره مشترکې دي. دوی د لوړې طبقې خاوندان دي. د کارګرې طبقې د وژلو لپاره د دوی د ځپلو لپاره دوی سره لاس یو کړی دی. مشخصا په دې باندې بحث کوي. او دین هم په یوې اصطلاح د فرهنګ یوه برخه ده. بله مهمه مسله چې دا کیسې تقریبا د 1930 کلونو تر 1945 کلونو پورې د دویمې نړیوالې جګړې تر پایه پورې رامنځته شو. د انتقادي مکتب د انتقادي تیورۍ بل اړخ چې فرهنګ ته ډېر زیات مشابهت لري هغه د فرانکفورت د انتقادي مکتب دی. 3-4 کسان ډېر مهم دي. نور کسان هم لري. یو تیودور ادورنو په نامه یو څوک دی. ماکس هورکهایمر دی. هربرت مارکوزا او والتر بینیامین. دا 4 کسان ډېر زیات مهم دي. د دوی هدف هم عیناً په مارکسیزم باندې لکه د ګرامشي غوندې دغه یې دا و انتقاد یې دا و چې تاسې خو پیشبیني کړې وه چې کارګري انقلاب په 20مې پېړۍ کې رامنځته کېږي. ولې رامنځته نه شو؟ د دې ولې پوښتنې ځواب ګرامشي په هجمونۍ کې ورته پیدا کوي. دوی په بل اړخ کې غوښتل پیدا کړي. دې ته یې کلچر انډسټري ویل. زه نه پوهېږم په دري کې ورته صنعت فرهنګ وایي. ممکن پښتو کې فرهنګي صنایع ورته صنعت ورته دغه وي مناسبه کلمه وي. فرهنګي صنعت اساسي ترینه معنا دا ده چې فرهنګ هغه څه چې موږ بحث وکړو فرهنګ د یوې متا په توګه د یوې مبادلې د یو شي په توګه چې خرڅول کېږي تاسو کولی شئ خرڅ کړئ واخلئ یا پیسې پرې وګټئ. فرهنګ یې په دې باندې بدل کړ. مثلا د سینمایي فلمونو تولید مثلا د موسیقۍ دغه تولید په ټوله کې نور فرهنګي شیانو د فرهنګي مبادلاتو مسلې رامنځته کوي. یعنې فرهنګي تجارتي کړ. د فرهنګ تجارتي کول خپله د دې باعث شو چې فرهنګ ونشي کولی چې د ټولنې د روښانتیا په برخه کې ځینې مسایل رابرسېره کړي. دریم کس چې یو څه ناڅه د دې دواړو تیورانو په اساس باندې کار وکړ هغه یو فرانسوي هغه مارکسیست فیلسوف دی لیو آلتوزر نومیږي. لوی آلتوزر دا
په 1980 کلونو کې خصوصا د سړې جګړې پر مهال باندې دویمه نړیوالې جګړې نه وروسته په 80 کلونو کې دی بل مطالعه وکړه دی هم د فرانکفورت سکول په مقابل کې او هم د ګرامشي د نظریاتو نه په استفادې سره نوې یو اپروچ وړاندې کوي د یو ډېر لنډه مقاله لري تقریبا 10 صفحې ده ایدیولوژي ان ایدیولوژیکل سټیټ اپاراتس ورته وایي یعنی ایدیولوژي او د ایدیولوژي د دولت ایدیولوژیک ابزار عیناً د ګرامشي غوندې وایي چې انسانان دوه ډوله کنټرولېږي یو ډول هغه دی چې په زور باندې یعنی په خپل زور رامنځته کېږي چې پولیس او اردوی کوي یو د رضا د تولید لپاره مشخص ابزار لري دستګاهګانې لري ټولنې لري انسټیټیوشنونه لري چې هغه د دې لپاره جوړ شوي دي چې انسانان په خپل رضا باندې دولت ته سر ټیټ کړي فرهنګ هم د دې یو تر ټولو مهمه برخه ده هغه په عین شکل کې مکاتب مدني ټولنې کلیساګانې حتی پوهنتونونه حتی دغه د په کلیساګانو کې هغه پاپ چې د دوی مشر دی یا راهب چې دی دغه راهبانو د دې راهبانو د ټولنې او د اوسنۍ حالت کې لکه دغه اوس چې موږ پارلمان او دغه نور شی نه ګورئ په دې اساس باندې دوی د فرهنګ د تولید لپاره یا د فرهنګ د کنټرول لپاره به کار کوله فرهنګ ځکه مهم دی چې موږ د ځان پیژندلو لپاره موږ ته اول هویت راکوي دا ډیره مهمه مسله ده موږ څوک یو موږ په همدې باندې خلک پیژني دا څه لباس وي که زموږ حتی د ویښتانو رنګ وي که د لباس رنګ وي دا چې څه خل اغوندو دا یو مسله چې مادي اړخ دی بل معنوي اړخ چې موږ څه باندې خبرې کوو فکرونه هم څه شی دی سیاست ته زموږ اړخ څه شی دی دولت ته زموږ نظر څه شی دی اقتدار سره زموږ اړیکې څه شی دي او په ټوله کې عدالت نه پوهېږم حق غوښتنه په دې مسایلو باندې موږ په څه شي باندې فکر کوو د سیاست سره د دې اړیکه داسې ده په دې باندې موږ فرهنګ په دې باندې پیژنو د دې دومره لوی یعنی دغه البته د هر یو برخه چې موږ یاده کړو لنډه یادونه ورته وکړو په دې باندې ممکن غونډې ونیول شي اما د دې دومره لوی چارچوب کې چې موږ پرې بحث وکړو متاسفانه په افغانستان کې زه چې متوجه شوم فرهنګ دومره لوی معنا نه ورکوي موږ فرهنګ لرو فرهنګي لرو مثلا اوس راځم د فرهنګي څوک دی مسلې ته دویمه برخه ته د په دې معنی چې فرهنګ په ټوله کې بوک د شعر ادب کیسه لیکنې او دغه کې محدود کړی دی او همیشه په همدې دغه باندې روان دي زموږ فرهنګي مشاورین هم یا به کتابونه چاپي یا به غونډې نیسي یا به مشاعرې کوي یا به نور کارونه کوي دولت په سطح باندې هم داسې وه تېره ورځ د بالاباغ غونډه دغه چې خلاص شو حتی د ارګ په پاڼه کې رئیس جمهور چې هلته تللی و ویلي چې د رئیس جمهور سره یو شمېر فرهنګیانو په ګډون د بالاباغ د ماڼۍ نه لیدنه وکړه او هغه کسان موږ ټول مشخصا پېژنو چې څوک دي دوی د دوی د فرهنګ سره اړیکه په څه ډول ده په دې باندې بحث کوو یا د دې نه یو بل علاوه بخش په شنه پیړۍ کې تر هغه ځای پورې چې زه معلومات لرم د فرهنګي مطالعاتو په افغانستان کې د فرهنګي مطالعاتو یو اړخ فولکلور باندې ډېر کار شوی استاد رفیع فوق العاده کار پرې کړی دی یعنی په قومونو باندې تاجک څه فرهنګ لري فرهنګ تاجکي او فرهنګ هزارګي او فرهنګ پښتون او فرهنګ فلان او فلان یعنی اتنیک د قوم بیس فرهنګي پیژندنې رامنځته شوي دي که نه ټولنه خو یوازې قومونه نه دي چې موږ یوازې په قومونو باندې یو بل وپېژنو دا چې څه معنا لري زه غواړم درې مشخص مثالونه درکړم ممکن یو څه ناڅه پرې زموږ بحث دغه شي درې ورځې مخکې د ازادۍ راډیو په افغانستان کې د جوګیانو په اړه یو راپور خپور کړ جوګیان پیژنې نه پوهېږم ملنګان دا یو دغه دی دا یو مشخص دا تقریبا شاید یو سل شل کاله یو سل دېرش کاله د دغې په اساس باندې د تاجکستان نه یا د منځنۍ اسیا نه راغلي خلک دي دوی شاوخوا 10,000 کسان دي په افغانستان کې یو شپږ کلنه اووه کلنه نجلۍ ده ورسره بحث کوي وایي زه مکتب ته ځکه نه شم تللی چې تذکره نه لرم دوی تذکره نه لري پاسپورت نه لري هیڅ ډول رسمیت په افغانستان کې نه لري هیڅ قوم پورې ارتباط نه لري خو هیڅ وجه په هیڅ شي باندې سړی په دې باندې نه پوهېږي یعنې دوی هیڅوک دي په ټولنه کې هیڅوک دي چېرته اوسېږي په چمن ببرک کې دغه لري دوی خیمې دي هلته دوی پراته دي دغه کوي همداسې ژوند کوي تر ټولو دغه دا وه یعنې هغه غموونکې دغه دا وایي چې دوی وایي چې موږ چې څوک مړ شي موږ کې هغه نشو ښخولی ځکه اداره کې موږ ته ځای نه راکوي وایي بیا د شپې ماښام کې وایي مړی په پټه ویستو یو ځای کې ښخ کړو چې اوس کیسه رامنځته
د مهاجرینو وزارت، د قومونو او قبایلو چارو وزارت، د احصایې مرکزي دفتر یو کې هیڅ ډول سند د دوی په اړه نشته دی او دوی اوسېږي، دوی هیڅوک دي په ټولنه کې. دوی ولې موږ نه پېژنو؟ ځکه نه پېژنو چې دلته فرهنګي مطالعات نشته. یعنې دوی ته ورشي تاسو څوک اوسئ، ستاسې اړیکې څه دي، ستاسې ادبیات څه دي، او چې خبرې کوي تاسو فکر کوئ چې یا به د پنجشیري یعنې شمالي لهجې باندې خبرې کوي. اما دوی ورک دي، دلته هیڅ په ټولنه کې تاسو نشئ پیدا کولی. اما دوی شته، دوی انسانان دي. په افغانستان کې فرهنګي مطالعات چې نشته، دوی ژوند نه دی دغه کړی، مطالعه کړی. یوازې موږ په قوم باندې چې ولاړ یو، په کلاسونو باندې بحث نه دی کړی. وروستی مثال د دې د غریبي طبقه په افغانستان کې مثلا کریچوانان، مثلا جوالیګران، تاسو جوالي کوي، موږ صرف په دې باندې پوهېږو چې دوی غریبان دي او ضرورت لري چې پیسې ورکړو خلاص. اما د دوی په ژوند باندې موږ څومره باندې خبرې یو، موږ څومره پوهېږو چې دوی ترمنځ دغه ادبیات څه شی دی، دغه دوی چې یو بل سره خبرې کوي، دوی دغه ورځنی ژوند د دولت په اړه د دوی نظر څه شی دی، د غریبانو د بېوزلو د هغه کسان چې په قدرت کې دي، د شتمنو په اړه د دوی نظر څه شی دی. په دې باندې یو باندې موږ خبر نه یو. هلته چې په سلګونه پالیسي پیپر په دې باندې لیکل کېږي او د افغانستان یعنې د راتلونکي لپاره، د افغانستان د راتلونکي پالیسۍ لپاره په دوی باندې کار کېدلی شي. یعنې په ټوله کې د فرهنګي څوک دی کلمې معنا په شعر او ادب کې یا د قوم په اساس باندې د فرهنګ پیژندنې مسله د فرهنګي مطالعاتو سره ټوله جفا ده. ډېره بخښنه غواړم، زما خبرې همدلته پای ته ورسېدې. پروانه کې زه لږې خبرې کول غواړم. اصلا ما خو البته د فرهنګي کلمه لږه په غټ دغه کې رانیولې وه. اوله دا ده چې تاسې ولې د ادیب نه توقع لرئ چې په فرهنګ باندې درته خبرې وکړي که نه؟ دا هماغه خبره ده لکه زما ملګري چې وکړله جلال صاحب نو په دې خاطر باندې چې یو خو دا دی چې په افغانستان کې عموما فرهنګ د ادبیاتو کې ډېر کار کېده. ما مخکې هغوی ته ویلي شمس صاحب ته چې په افغانستان کې یو مسله دا و چې ادبیات ډېر، او بیا د ادبیاتو باندې په ادیبانو باندې یو انتقاد دا وشو چې ادبیات ډېر دي، شاعري ډېره ده. سره دې چې چا دې ته نه کتل چې آیا د ادبیاتو نه بغیر په دې بله برخه کې ولې کار نه کېږي. یعنې مثلا موږ او تاسې په افغانستان کې ښه مورخ نه لرو، سره دې چې تاریخ څانګې لرو، ښه مثلا ښه ارواپوه نه لرو که نه. همدغه شانتې ټولنپوه شمس صاحب دي او جلال صاحب دي دا کارونه شروع کړي دي، ډېر بختور پل دي. په دې برخه کې موږ کار نه دی کړی، نو په دې خاطر موږ ته ادبیات ډېر ښکاري که نه. نو په دې اساس باندې د یو ادیب نه توقع کېږي چې هغه د فرهنګ په برخه کې کار وکړي، نو امکان لري چې زه ولې البته دا حق ځان ته ورکوم چې په فرهنګ باندې وغږېږم. یوازینی علت یو بله مسله دا ده چې په مونږ عموما چې کله افغانستان کې تخصص کېږي عموما عمودي علم ډېر وي. یعنې یو سړی چې تخصص کوي دا اړتیا نه انګېري چې په نورو مسلکونو کې هم مطالعه ولري. اوس داسې یو وخت نه دی، مثلا اوس د ملټي ډسپلینري یا مثلا انټر ډسپلینري یو ډېر مهم روش دی په دنیا کې چې یو مسلک کې خبره تر هغې پورې عمودي یا ژوره او دقیقه کېدلی شي چې د هغې سره متعلق په نورو بخشونو په مسلکونو کې هم سړی پوهېږي. مثلا که په ارواپوهنه کې څوک غږېږي نو پکار ده چې د ادبیاتو مطالعه ورسره ولري. که په ادبیاتو کې څوک تاریخ کې څوک غږېږي نو دغه د ادبیاتو مطالعه ورسره ولري. حتی دا په فرانسه کې د 20مې پېړۍ په دغه کې په دویمه نیمایي کې ژبپوهنه او ریاضي دا د ټاپولوژي د ریاضۍ بحث دی. ځکه چې انسان چې کله په ریاضي فرمولونو باندې بحث کوي او د ژبپوهنې په فرمولونو باندې بحث کوي ډېر ورته والی ترمنځ موجود وي. نو زه په دې خاطر باندې ځان ته حق ورکوم. زه چې د فرهنګ په باره کې خبرې کوم نو زه به البته دا به تاریخي هغه وغواړي یا مثلا لږ په تاریخ ته پکې لاړ شم. په تاریخ کې به هغه کسان چې زما خوښ دي هغه به انتخاب کړه، مثلا چې د فرهنګ سره ډېر متعلق دي. د 18مې پېړۍ یو فیلسوف دی د انګریز هابس نومېږي، توماس هابس. هغه البته فرهنګ ډېر لرغونی دی. موږ چې کله د زراعتي انقلاب سره تړلي وو موږ فرهنګ جوړ کړی دی، تولید کړی دی. خو هابس یو ډېره مهمه خبره وکړله او هغه ویلې چې انسان په اصل کې په فطري لحاظ یا دغه دی ډېر وحشي دی، خو دا سیویلایزیشن یا فرهنګ دی چې انسان یې شریف کړی دی، انسان ته مهار ورچولی دی او د وحشي انسان نه رابېل کړی دی. یعنی کله چې موږ په فرهنګي تحقیق باندې په فرهنګي څېړنو په دې باندې بحث کوو نو موږ مجبور یو چې د اروپا کې د فرهنګ او د ټولنې په برخه کې چې کوم تحقیقونه او څېړنې شوي دي هغې ته مراجعه وکړو او د هغې څېړنو په هغه ټول سیاسي د معرفت په هغه سیاسي فکتور او په سیاسي علت باندې باید یو څه پوه شو چې ولې. نو
د رینسانس د وروسته چې په اروپا کې انسان مهم شو او انسان راغی سنټر ته د فرهنګ، نو بیا انسان څه غواړي، انسان څنګه دی، انسان څه وایي، دا ډېر مهم شو. نو د فرهنګ په سطح باندې هم په دې خاطر فرهنګ هم د انسان په خدمت کې شو. نو د فرهنګ په بیلابیلو برخو کې په ساينس کې ډېر ورو نوي انکشافات شول، کارونه وشول د فلسفې په برخه کې او همداسې د تاریخ په برخه کې نوي کارونه وشول. بیا دغه جوخته پیړۍ کې یو سړی د پسې روسو نومېږي که نه، ژان ژاک روسو. هغه مثلا یو په هغه وخت کې نو اروپا په دې کې و چې موږ د فرهنګ په انکشاف کې په تحول کې او په پیاوړتیا کې لګیا یو. نو په هغه وخت کې فرهنګ یو مثبت څیز ګڼل کېږي. نو په دې خاطر باندې په مجله کې یو سوال چاپ شو چې که فرهنګ د انسان لپاره کمې ګټې لري، بس دغه شانتي سوال فکر کوم چې جایزه مایزه درلوده. نو روسو باره کې وایي چې د روانو په لاره فکر یې وکړ چې آیا دا دغه سوال معکوس نشي جواب دیدلی، یعنی دې بځای چې وایي چې فرهنګ انسان ته ګټه رسولې ده، کم تاوانونه یې رسولي دي. نو هغه په خپل اجتماعي قرارداد کې بیا هغه د خپل فلسفي اساس په دې باندې کې خود چې انسان د هابیز د فلسفې په برعکس چې اصلا انسان ډېر شریف دی په فطري لحاظ باندې، په طبیعي لحاظ باندې، خدا مدنیت یا سیولایزیشن یا فرهنګ دی چې وحشي ته جوړ کړی کنه. نو دغه فرهنګ دی چې د شهرت تګ کړی دی مثلا نور، او په همدې خاطر باندې حیوانات دومره یو بل نه وژني نه خوري لکه څومره چې انسان. نو په دې خاطر د روسو دغه انقلاب د فرانسې د انقلاب سره مرسته وکړه، په ادبیاتو کې د رومانتیسیزم مکتب رامنځته کړ او د فردي ازادۍ د برابرۍ د مساوات د خبرو سره مرسته وکړه. په دې خاطر باندې دغه ټول هغه د هیګل خبره چې دغه تیسیس او انټي تیسیس او هغه سنتیز هغه د ډیالکټیک فلسفه، په دغه فلسفه کې همیشه د رنسانس د دې پر چې څومره په اروپا کې نظریې رامنځته شوي دي، دې ټولو دغه ذهنیت پیاوړی کړی دی چې فرهنګ یو ډېر مثبت څیز دی. حتی که د روسو فلسفه ده هم د فردي ازادۍ او د انسان په خدمت کې ده. نو دغه د مثلا په 19مه پیړۍ کې او په دغه شانتي وختونو کې ورو استعمار چې کله پیاوړی شول اروپا په هر لحاظ باندې، په فرهنګي لحاظ باندې، په اقتصادي لحاظ باندې، نو پاتې نه شوله به خپل وخوځېده، مثلا هر خوا ته وخوځېده، شرق ته راوخوځېدله، ټولو سیمو ته وخوځېدله. نو بیا دوی په بېلابېلو سیمو کې استعمار وکړي، لکه جلالي صاحب چې ویلي چې افریقایان یې بوتلل. نو دغه چې کله راوخوځېدله نو د داسې قومونو سره مخ شو چې د دوی غوندې کلچر یې نه لاره، مثلا د دوی غوندې پیاوړی ساینسي پرمختګ یې نه و کړی، د دوی غوندې ماډرن وسلې نه لرلې. نو په هماغه لحاظ باندې ډېرې مستعمرې جوړې او دغه مستعمرو سره چې کله دوی په ځان باندې دومره غرو حتی چې هندوستان ته راغله، نو ویل چې دا خو ټول وحشي اقوام دي افریقا کې، په هندوستان کې، په دې ټولو سیمو کې، او موږ غواړو چې دا خپل سیولایزیشن یعنی دغه مثبت فاکتور یا دغه مثبت خصوصیت دی وحشي قومونو ته ور انتقال کړو. موږ غواړو چې دوی سیولایز کو، یعنی با فرهنګ او مدني کو، متمدن کو. نو په دې خاطر باندې دا یو حربه وه د استعمار دپاره. په دې اساس باندې دغه ټول تر 20مې پیړۍ پورې دا ټول دور په دغه کې په غرب کې د ماډرنیزم د رنسانس نه راواخله د تقریبا د 20مې پیړۍ تر 80مې لسیزې پورې، تر دغه وختونو پورې او دغه وختونو پورې، یعنی دا ټول د ماډرنیزم دی، دا ټول فرهنګ ماډرنیزم فرهنګ ګڼل کېږي چې هر څه شی که ساینس دی، که فلسفه ده، که هنرونه دي، که نور د اروپایي انسان د ماډرن کولو او د هغه دپاره د ژوند د سهولتونو د جوړولو، د اسانتیاو د برابرولو په خدمت کې دي. نو چې کله دوی افریقا ته راغله نو دغه وحشي اقوام ځمکې ونیولې، دوی بوتله امریکا ته، اول ته په امریکا کې مثلا زراعت کو، غني پې دغه کول یا نور، او بیا هلته دوی د غلامانو په توګه باندې ساتل او دوی نه د خپل اقتصاد د پیاوړتیا لپاره د وسایلو د اوزارو په توګه باندې استفاده کوله. دا اوس چې په افریقا کې تورپوستي دي، مثلا د ویسټ انډیز خلک اصلا دغه اروپایان بولي. نو تر 20مې پیړۍ پورې دغه یو مثبت څیز و. نو فرهنګ د اروپایي زاویې نه چې ورته وګوري، با فرهنګ هغه دی چې د اروپایي کنسپټ او تصور په اساس باندې برابر وي، او هغه چې شرق کې دي، هغه چې په افریقا کې دي، هغه ټول بې فرهنګه خلک دي. په دا د منځني ختیځ یو البته یو عیسوي هغه د سړی د اورینټلیزم په نامه ایډورډ سعید نومیږي، هغه یو کتاب لیکلی دی اورینټلیزم نومیږي یا ختیځپوهنه، او دغه ختیځپوهنه د استعمار کولو یوه ډېره ښه وسیله وه د غربیانو سره. مثلا حتی تاسې وګورئ د فولکلور چې رامنځته شو، د فولکلور اصطلاح پخوا نه وه. د فولکلور اصطلاح دې دپاره رامنځته شو چې دا د خلکو پوهه او خلکو پوهه معلومه کړي چې خلک څه وایي یا خلک څه پوهه لري، تصور لري که نه، د خلکو پوهه څه ده. او دغه د فولکلور
اصلا دغه معرفت د فولکلور څنګه د لپاره رامنځته شو چې خلک وپېژني د خلکو باندې استعمار وکړي واک وچلوي او مثلا تسلط ولري. نو په ټوله کې دغه ختیځ پوهنه که د ژبو په برخه کې وا که د فرهنګ په برخه کې وا که په هره برخه کې وا د معرفت په بخش کې د اروپایانو استعمار ته او تسلط ته د هغوی د تسلط او د استعمار ته ورته لاس ته ورچو. نو په دې اساس باندې اورینټلیزم باندې هغه انتقاد وکړ چې اصلا اروپا او بیا البته نور علتونه وو. مثلا د لومړی حتی د هیګل ډیالیکټ چې موږ وایو، هیګل وایي چې انسان همیشه پرمختګ کوي، مثلا همداسې به پرمختګ کوي او دا د ماډرنیزم یو خصوصیت دی، ماډرن کېږي به ماډرن کېږي به همداسې به ترقي کوي. نو او دغه د ماډرنیزم یو خصوصیت دی. د ټول اروپایانو سره دا تصور و چې فرهنګ یو مثبت څیز دی، موږ فرهنګ لرو او موږ به همیشه دغه کو پرمختګ کوو او خپل فرهنګ به پیاوړی کوو. خو د لومړۍ نړیوالې جګړې نه او د دویمې نړیوالې جګړې نه وروسته خلک په اروپا کې مثلا ډېر مهم پوهان متوجه شول چې موږ نوې وسلې چې جوړې کړي دي، کوم پرمختګ هم کړی دی که نور هم وحشي شوي وي. مثلا په لکونو میلیونونه خلک په دې جګړو کې مړه شول، په اروپا کې مړه شول، په نورو ځایونو کې مړه شول. نو خلک متوجه شول چې آیا د ماډرنیزم دغه تصور چې انسان کوي او د هغه چې موږ وایو چې تمدن دی او فرهنګ دی، آیا دا ګڼي یو مثبت کار دی که نه؟ په دې اساس باندې یو فرهنګي تحول راغی چې هغه ته پوسټ ماډرنیزم وایي. پوسټ ماډرنیزم یعنې د ماډرنیزم د دغه ارتقا پرستی او د ارتقا د کولو دغه تصور مخالف دی. نو په دې اساس پوسټ ماډرنیزم کله چې اروپایان وایي چې زموږ سره فرهنګ دی، نو هغوی ټول نور خلک بې فرهنګه ګڼي او د یو فکر په ماډرنیزم یو خصوصیت دا دی چې د یوې ایډیالوژۍ د تسلط هڅه کوي. مثلا تاسو وګورئ مارکسیزم او بله دا چې لوی ادعاوې لري که نه. کله چې پوسټ ماډرنیزم د پوسټ ماډرن کنډیشنز د فرانسوي لیکوال یو کتاب دی چې د ماډرنیزم یو دا خصوصیتونه دي چې مثلا مارکسیزم وایي چې زه به ټول دغه به وکړم، ټول خلک به طبقات به ختم کړم، د فیوډالي سیستم به ختم کړم، د کارخانهداري سیستم به ختم کړم، ټول کارګر او ټول خلک به په یوه طبقه وي او یو رنګ ژوند به وي، په کمترۍ احساس به چا سره نه وي، مثلا نور به نه وي لکه داسې لکه یو مدینه فاضله چې افلاطون غوښتله که یو جنت داسې به جوړ کړم چې ټول انسانان وي. نو دا د پوسټ ماډرنیزم په فکر باندې ډېرې لوی ادعاوې لکه زموږ استاد چې د خلافت خلک کوي که نه، او دغه د تسلط او د سړی څنګه ویلی شي د محکوم ساتلو وسایل دي. او دا موږ د ستالین په شکل باندې او د شوروي اتحاد د اکتوبر د انقلاب په شکل باندې په شوروي کې ولیده. او د مارکسیزم او د شوروي اتحاد شکست او ماتې نور هم خلک متوجه کړل. په دې اساس باندې پوسټ ماډرنیزم ته خبر راغله او په پوسټ ماډرنیزم کې په هره برخه کې انتخاب نشته، او په دې اساس باندې فرهنګ په برخه کې هم انتخاب نو. نو په دې اساس پوسټ ماډرنیزم ټول وړو فرهنګونو ته ارزښت ورکړ. د پوسټ ماډرنیزم د تصور په اساس باندې یو افریقایي قبیله چې په یو ځنګله کې چیرته لرې اوسېږي او حتی نیمه جامې لري یا جامې نه لري، هغه هم با فرهنګه خلک دي. په دې خاطر باندې د با فرهنګه هغه دغه د برترۍ احساس چې د اروپایانو سره د پوسټ ماډرنیزم دغه د نظریې دغه شو ښکار شو او هغه د فضیلت او د برترۍ د احساس هغه د هغې مخالفت وشو. په دې اساس باندې اوس فرهنګ په اوس مهال کې فرهنګ د فضیلت او دغه د تسلط دپاره نه استعمالېږي، بلکې فرهنګ نور اړخونه پیدا کړه. مثلا لکه جلال صاحب چې ویلي چې فرهنګ د هویت مسله لري او د فرهنګ سره ځواک تړلی دی. البته مارکسیستیانو خو دا تصور لاره چې فرهنګ یو مخبنا ده او نو چې چا سره اقتصاد وي نو هغه په مخبنا کې تغیر راوستی شي. خو دا د وروسته دغه چې ورته د نوی مارکسیزم چې ورته وایي، نوی مارکسیزم دې ته متوجه شو چې اصلا فرهنګ د خلکو باندې د واک چلولو یو ډېره مهمه حربه ده، یو ډېره مهمه وسیله ده. نو په دې خاطر باندې پوسټ ماډرنیزم کې ټول کلچرونه اهمیت لري. یو بې فرهنګه سړی نشته، حتی که هغه هېڅ د نوې ټکنالوژۍ سره د نوي ماډرنیزم سره اشنا نه وي. نو په دې خاطر باندې واړه فرهنګونه خپل فرهنګونه په نړیوال مارکیټ کې مطرح کوي. یوازې مطرح کوي نه، یعنی فرهنګ یوازې یو اضافي څیز نه دی لکه مارکسیستانو چې ویلي یا لکه موږ او تاسو چې تصور کړو، بلکې دا د پیسو پیدا کولو، د اقتصاد د پیاوړي کولو یو وسیله ده، د هویت یو وسیله ده او د ځواک چلولو یو وسیله. تاسو موږ او تاسو دا د ترکي سیریالونه ګورو که نه، یا مثلا د هندي سیریالونه، یا دا یوازې دا نه دی چې مثلا سیریالونه، بلکې دا د ځواک چلولو نښه ده. هغه سیموتیکس کې چې ورته وایي، یعنې دوی باندې په دې طریقه موږ
د نور فرهنګونو په مقابل کې د کمترۍ احساس کوي، د هغې فرهنګونه خپلو او په سیاسي لحاظ باندې د هغوی تر تسلط لاندې راځو. په دې خاطر باندې ټول هېوادونه د خپل فرهنګ د تولید لپاره او د تقویه کولو لپاره. اوس یو د فرهنګ په باره کې یو تصور چې مثلا په دې خاطر باندې فرهنګ مثلا لکه جلال صاحب چې ویل ډېر زیات تعریفونه لري، خو یو تعریف یې دا دی چې د ژوند کولو طریقه ده. موږ او تاسو کینو څنګه، موږ تاسو خوراک څنګه کوو، لباس هم څنګه دی، او مثلا خبرې څنګه کوو، دا ټول په فرهنګ کې داخل دي. یعنی د انسان په فرهنګ کې داسې دی لکه غڼه، هم یې تولیدي، هم یې جوړوي، هم پکې په خپله نخلي که نه، یعنی په خپله پکې بندیوان دی، نشي تېوتلی. دغه د فرهنګ پخوا چې یو فرهنګ دی، یو مدنیت دی، یو کلچر دی، سیولایزیشن دی. د دغه سیولایزیشن د اصطلاح نه عموما غربیانو د خپل امتیاز پرستۍ دپاره ډېره استفاده کوله. مثلا کلچر خو هر سړی لري، خو سیولایزیشن نه لري. سیولایزیشن دا مطلب چې یعنی ساینس پکې پرمختللی وي، ماډرن ژوند ولري، نوې نظریې د فلسفې برخه پکې پیاوړې وي، ټولې د علمي لحاظ باندې دغه وي، قوي وي. نو په دې خاطر باندې د سیولایزیشن او د کلچر فرق کې ده. په اوس مهال کې هم چې موږ ګورو د کلچر او د فرهنګ او د مدنیت فرق دا دی چې البته یو بل مو چې د مدنیت یو اصطلاح د ښاري ژوند سره، د صنعتي ژوند سره راغله که نه، په دې خاطر چې په ښار کې خلکو ژوند شروع کړو، نو هغه د ښار د خلکو سلیقه د کلو د خلکو نه لږه مختلفه وي، په دې خاطر دوی ته مدني یا ښاري خلک وویل شو. خو خبره اوس دا ده چې اوس امتیاز طلبي نشته دی په دې کې، بلکې خبره دا ده چې موږ خپل فرهنګ څنګه پیاوړی کولی شو. دغه د پیاوړي کولو خبره دغه د خبرې نه مختلفه ده، هغه د امتیاز طلبۍ د خبرې نه مختلفه ده. عموما فرهنګ زمونږ او ستاسو تصور دا دی چې فرهنګ یو ولاړ څیز دی، او موږ او تاسو په دغه ولاړ ډنډ کې غوپیو. او اصلا د فرهنګ په باره کې دغه تصور علمي تصور نه دی، بلکې فرهنګ ډاینامیک خصوصیت لري، خوځند متحرک او متحول وي، یعنی تحول کوي. نو هغه قومونه، هغه ملتونه چې د فرهنګ په تحول باندې باور لري، هغوی همیشه د خپل فرهنګ د پیاوړي کولو لپاره کار کوي. نو ځکه موږ وایو چې د فرهنګ پیاوړي کول په ټوله کې د معرفت او د علم د پیاوړتیا سره، چې فرانسیس بیکر وایي چې اصلا علم قوت دی، نو د هغه علم د قوت سره د فرهنګ قوت تړلی دی. اوس که موږ وایو چې فرهنګ څنګه پیاوړی کېږي، د فرهنګ څلور مهم ستنې دي. مثلا یو دغه عقل دی، نقل دی، سړی ویلی شي احساس، او همدغه شانتې تجربه. دا څلور، په دې څلورو کې ټول هغه علوم را شاملېږي. مثلا په نقل کې تم مذهبي تصورات، په عقل کې فلسفي نظریات، او مثلا د اجتماعي علومو مربوط څومره علوم چې دي، د حواسو سره او د عاطفي او د نورو سره د هنرونو تعلق دی، او همدغه شانتې د تجربې سره د ساینس تعلق دی. په کومه ټولنه کې چې دغه څلور انکشاف وکړي، پیاوړي وي، د هغوی فرهنګ پیاوړی کېږي. او د هغوی فرهنګ څرنګه چې یعنې دا هغه سړی ویلی شي چې هغه اساسات دي، نو چې کله په دې کې په ستنو کې تغییر راځي، نو هغه فرهنګ کې مثبت تحول راځي. مثلا په فلسفي نظریاتو کې تاسو وګورئ، د غرب اوسنی حالت د ټولو تیرو تیوریو او د تاریخي تحولاتو زیږنده دی که نه. په دې اساس باندې هر په هنرونو کې تغییر راځي، که په مذهبي تصوراتو کې راځي، که په اجتماعي علومو کې راځي، که په ساینسي تیوریو کې راځي، دا د یو فرهنګ د پیاوړتیا سره همیشه مرسته کوي. نو په دې خاطر باندې اصلا زمونږ او ستاسو دپاره یعنې دا دغه دی چې د خپل فرهنګ د پیاوړي کولو دپاره باید په دغو بېلابېلو علومو کې کار وکړو او د خپل فرهنګ په دې طریقه باندې پیاوړي کړو. بل جلال صاحب یو خبره وکړله چې یعنې موږ او تاسو چې د فرهنګ یو اهمیت دا دی چې یو هویت دی په ټوله دنیا کې، او دا په اوس مهال کې خو دا واړه قومونه د دوی فرهنګ هم ډېر مطرح دی. حتی یونسکو خو دا وړې ژبې باید وی خوندي شي که نه. د ژبې یعنې ژبه، حتی ژبه یو ډېر مهم اساس دی، ځکه چې ژبې نه بغیر دا د 20مې پېړۍ په اوایلو کې دا د افریقایي بدوي خلک چې دا د امریکا ریډ انډینز چې ورته وایي، دا سره هغوی په باره کې د 20مې پېړۍ په اوایلو کې چې کوم تحقیق وشو، د هغوی په فرهنګ هغه د ژبې نه مجبور وو، لکه عرف غوندې خلک لکه نور، د هغوی په ژبه باندې تحقیقات وکړل که نه. نو ژبه د فرهنګ په برخه کې ډېره مهمه ده، او دا یوازې دا نه دی، یعنې هویت دی. کوم خلک لکه جلال صاحب چې دغه خبره وکړله چې دلته ځینې هغه جوګین دي، هغه خلک په دې خاطر تشخص نه لري، یعنې هویت نه لري، یعنې ځواک نه لري که نه. په دې خاطر باندې ژبه
فرهنګ د هویت او د ځواک ښکارندویي کوي او په دې طریقه باندې یوازې دام نه بلکې د رواني ټیکاو او د رواني سټیبیلیټۍ دپاره ضرور دی. مثلا کوم قومونو چې ژبه کوم اقلیتونه چې په یو هېواد کې اوسېږي ژبه او فرهنګ دویمي فرهنګ او ژبه وي د یو مسلط جریان نه متاثر وي هغوی په رواني لحاظ باندې مغلوب قوم چې وایي چې ذهناً غلامان دي که نه په دې خاطر باندې چې د یو مسلط فرهنګ په مقابل کې د کمترۍ احساس لري نو هغه بیا یو بل چاته په یو امتیاز باندې قایل وي د هغه تسلط یې په دې طریقه باندې منلی وي او په دې اساس باندې فرهنګ د رواني ټیکاو یا د رواني دغه دپاره سټیبلیټۍ دپاره هم ضرور دی. فکر کوم ځینې نورې خبرې هم راسره وي خو اوس راسره نشته. نو په دې خاطر باندې په افغانستان کې چې یوازې ادبیات ډېر ایجادي وي نو د ادبیاتو والا ته فرهنګي وایي که نه او د نورو ته ځکه چې یعنې دا یو دا مهم علت لري او دا یې ډېر دغه دی. خو په لوی کې دغه کې وګورم چې با فرهنګه هغه چې اروپایانو چاته وایه او بیا وروسته څنګه شو دا نو ډېر د تاریخ بحثونه دي.